د کابل جلال آباد لاره څومره خطرناکه ده؟ په تیر یو کال کې د کابل جلال آباد په لویه لاره باندې څومره ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې د دغه پیښو له امله څومره هیوادوال په شهادت رسېدلي. 18 کسه شهیدان شوي، یو موټر چپه شوی ده. ټولو مسلمانانو نه افغانانو نه یعنې دا شرعاً که سړی فکر وکړي د موټروان ته ټول مسؤلیت ځکه لیدلې لاسه داسې وشوه. په احتیاط باندې به تللی وي. د اسلام له لحاظه دا ناروا ده. موټروانانو ډېرورو دغه د هر کور غریبانان خلک دي بیچارهګان اولادونه به یې پاتې وي. د الله په خاطر باندې د لارې سره احتیاط وکړئ. ظلم د ناروا د زنانه پکې دي. هر موټروان چې داسې پیښه کوي د ټولو شهیدانو مسؤلیت دی. دلته شهیدان پراته دي، دلته شهیدان پراته دي. 18 کسان. دا دویمه پیښه ده. لاره کې چې موږ راتللو هلته د موږ مخکې یو سړی مړ شو، یو بل زخمي و. د الله په خاطر ډېرورانو مسؤلیت مو د شرعاً مو مسؤلیت ده، د امارت مسؤلیت ده چې داسې موټروان مو ګیر کړو چې انسانان ترنه وژل کېدل، بندي یې کړئ، زندان ته یې واچوئ. شیخ صاحب مبارکه دا جمعه چې قدره موږ بوځو وایي ایسې یې پرېږدئ. مسؤلیت د امارت مسلمانانو د امارت مشرانو دې ته توجه وکړئ. د کابل جلال آباد د دوهم لاین سړک ارزښت څه ده؟ د دغه سړک څومره کارونه په تیر جمهوریت کې ترسره شوي وو او څومره کارونه یې پاتې دي؟ اسلامي امارت به له کومې بودیجې څخه دغه سړک ورغوي؟ کوم ځکه دا اهمه خبره ده چې کوم موږ تاسې عمومي سړک دی چې تر کابله پورې روان دی، په دې موږ خبرېږو چې روزمره په دې کې ټکرونه کېږي، په دې کې د انسانانو ژوند اخیستل کېږي. نو اهمه خبره دا ده چې موږ باید د بدیلې لارې په فکر کې شو. نو ستاسو چې کومه خبره وکړل د فواد جامع وزیر صاحب محترم، بل وخت هم دا بدیله لاره کتلې ده. نو اوس مم مقصد دی دغه ته راوستلی دی چې په دې باندې دی بیا نظرثاني وکړي او دا موږ تر مشرتابه پورې خامخا رسوو دا خبره، ځکه دا یو اهمه موضوع ده او داسې یو کوچنی کار نه دی چې د ده په وس یا زما په وس. نو انشاءالله دا امید لرو چې موږ به د دغې دوهمې لارې دپاره د منظورۍ دپاره خپل هڅې وکړو او دا به تاسې د دغه لارې څخه انشاءالله برخمن. د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک د اوسني سړک په نسبت څومره لنډ ده؟ د سویلي او جنوبي اسیا په تجارت کې د دغه سړک رول څه ده؟ دا ټول مسایل به په دغه لنډه ویډیو کې وګورئ. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د سالنګ لارې د کامیابو جوړولو څخه وروسته د افغانستان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ننګرهار ولایت ته یو سفر درلود. د ننګرهار ولایت په مقام کې په یو جوړه شوې ولسي غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دغې غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک چارې پیل کړي چې په دې سره به د مشرقي والو ستونزې هوارې شي. دغه سړک یوازې دا نه چې د کابل او جلال آباد نښلونکی ده، د دې ترڅنګ دغه لویه لاره د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ نښلونکی حیثیت لري. د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک د بودخاک د خاک جبار د تیزین په لاره حصارک ولسوالۍ ته کوزیږي، بیا د خوږیاڼو یو سرخود له ولسوالیو تیریږي او د جلال آباد ښار ته رسیږي. د جلال آباد ښار ته په رسیدلو سره دغه سړک د جلال آباد ښار او همدا ډول د رینګ روډ له لارې د تورخم جلال آباد د لویې لارې سره نښلیږي چې په دې توګه د سویلي او منځنۍ اسیا ترمنځ یو نښلونکی حیثیت لري. په جمهوریت کې د دغه سړک قرارداد د یو چینایي شرکت سره شوی و. دغه لویې لارې د جوړولو مصرف چې 110 میلیونه امریکایي ډالر کېدل د آسیایي بانک له لوري ورکول شوي وو. په تیر جمهوریت کې دغه سړک 20 کیلومتره د کابل د بودخاک څخه تر تیزین پورې جوړ شوی و او همدا ډول د جلال آباد د ښار څخه تر سرخودو پورې هم یو څه اندازه سړک جوړ شوی و، خو د پراخ فساد له امله دغه سړک ورکړل شوې بودیجه حیف و میل شوه
او دغه سړک چارې په ټپه درېدلې وې. د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک د کابل جلال آباد د اوسنۍ لویې لارې په نسبت نیم په نیم لنډ ده. د کابل جلال آباد ترمنځ د اوسنۍ لویې لارې اوږدوالی 150 کیلومتره ده چې د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک 100 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کابل جلال آباد د اوسنۍ لویې لارې له اوږدوالي څخه 50 کیلومتره لرې ده. همدا ډول دغه سړک د کابل جلال آباد د اوسنۍ لویې لارې په نسبت ډیر کم چړیان لري چې د لویو موټرونو لپاره دغه لار ډیره ښه مناسبه ده. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ننګرهار ته په سفر کې د ننګرهار له خلکو سره وعده وکړه چې تر خپله وسه به د دغه سړک د جوړولو لپاره کوشش کوي. شرطابه پرې خامخا رسو دا خبره، ځکه دا یو اهمه موضوع ده او داسې یو کوچنی کار نه دی چې د ده په وس یا زما په وس. نو انشاءالله دا امید لرو چې موږ به د دغې دوهمې لارې دپاره د منظورۍ دپاره خپل هڅې وکړو او دا به ښاغلي ملا عبدالغني برادر همداسې وکړل. د اسلامي امارت د اقتصادي کمیسیون له لوري د کابل جلال آباد د دوهم لاین چارې د حق العبور په بدل کې منظورې شوې. د دغې پروژې له امله به زیات شمېر هیوادوالو ته کار پیدا شي او همدا ډول به د کابل جلال آباد ترمنځ اوسنۍ مرګونې لارې چې د پښتو ویکیپیډیا د معلوماتو پر اساس د نړۍ په تر ټولو خطرناکو لارو کې اووم مقام لري، د دغې لارې پر نسبت مسافرو ته ارزان او همدا ډول مسؤونه تمامیږي. د کابل جلال آباد سړک د افغانستان له لویو لارو څخه یوه لاره ده چې د هیواد د مرکز کابل نه تر ختیځ ښار جلال آباد پورې غځېدلی. د دې لویې لارې له خطرناکو برخو څخه یو هم ماهیپر او تنګی ده. د زیاتو ټکرونو له امله د جلال آباد کابل دغه لویه لاره د نړۍ له ډیرو خطرناکو لارو څخه حسابیږي. د کابل جلال آباد دغه لویه لاره د نړۍ اوومه خطرناکه لاره ده چې معمولا هره ورځ پر دغه لویه لاره باندې 15 ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. تقریبا 4 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد لویه لارې پر مسیر په مختلفو سیمو کې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او همدا ډول د لارې د خرابېدو له امله په یو ورځ کې 19 ترافیکي پیښې رامنځته شوې وي چې له بده مرغه په پایله کې د 2 ماشومانو او 4 ښځو په ګډون 19 تنه شهیدان سوي او 10 تنه نور یې ټپیان سوي وو. د لارې سره احتیاط وکړئ، ظلم د ناروا د زنانه پکې دي. هر موټروان چې داسې پیښه کوي د ټولو شهیدانو مسؤلیت دی. دلته شهیدان پراته دي، دلته شهیدان پراته دي. 18 کسان، دا دویمه پیښه ده. لاره کې چې موږ راتللو هلته د موږ مخکې یو سړی مړ شو، یو بل زخمي و. د الله په خاطر ډیرورانو مسؤلیت مو د شرعاً مو مسؤلیت ده، د امارت مسؤلیت ده چې داسې موټروان مو ګیر کړو چې مسؤل. یعنې په دغه لویه لاره کې په یوه ورځ کې 19 ټکرونه رامنځته سوي وو. همدا ډول د لغمان د ترافیکو مدیر مبارز وایي د دې کال په تیرو 10 میاشتو کې تر اوسه پورې په دغه لویه لاره باندې 15 ترافیکي پیښې رامنځته سوي دي چې له امله یې 220 تنه هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لغمان ولایت دغه ځایي چارواکی وایي د کابل جلال آباد په لویه لاره او د لغمان په شمول او په ولسوالیو کې په همدې روان کال په 10 میاشتو کې تقریبا 2 ترافیکي حادثې شوي دي چې په هغې کې 53 کسان پکې مړه شوي دي، 128 کسان پکې زخمیان شوي دي. په مړو کې تقریبا سړي چې دي 25 کسان شامل دي او ښځې 6 او 2 پکې ماشومان شامل دي او هم په زخمیانو کې سړي 119 کسان شامل دي. په دغه رامنځته شویو پیښو کې 53 نفره پکې مړه شوي دي، 120 تنه پکې ژوبل شوي دي. د لغمان د ترافیکو د مدیریت د معلوماتو له مخې په مړو شوو کې 15 نارینه، 6 ښځې، 2 ماشومان شامل دي او همداراز په ټپیانو کې 19 نارینه، 19 ښځې او 9 ماشومان دي. په دې هیله چې د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک ژر تر ژره ورغول سي او د مشرقیوالو دغه مشکل ته په اساسي ډول رسیدنه وسي تر څو د اوسنۍ نامسؤونې لارې په نسبت یو بله مسؤونه او ارزانه لاره ومومي چې دغه لار به په تجارت او اقتصاد پراخه اغیزې ولري.